د پاکستان فوز پخوانی مشر جنرال اسلم بیگ د مولا عمر په حواله سره په یو انټرویو کې دغه په اړه خبرې کړې دي. هغه تاسو ته وړاندې کوم. جنرال اسلم بیگ په یو انټرویو کې خبريال ته وایي چې زه تاسو ته دلته یو مثال درکوم. په کال 2003 کې چې کله امریکای په افغانستان قبضه وکړه او موږ د امریکای ملاتړ وکړو نو هغه وخت د مولا عمر څخه کسان مال راغلیو. हम भी उसकी फौज में शामिल थे. तो मुल्ला उमर के लोग मेरे पास आए, जलालुद्दीन हक्कानी आए हुए थे 2003 में. मैंने उनको कहा कि देखो په کوم کې چې جلالالدین حقانی هم وو ما هغوی ته وویل چې ګوره تاسو یو نسل د روسیانو سره په جګړه کې تباه شو، بل نسل مو په خپل مینس کې په جګړه کې تباه کړو او اوس د درېمې جګړې تابع کوي. هغه راته وویل چې پخوانی مجاهدین به سره راټولو او بیا به جنگ کوو. هغه زما د خبرې څه جواب ونه کړو. तुम्हारी एक नस्ल तबाह हो गई है रूसियों से लड़ते हुए, दूसरी नस्ल तबाह हुई है आपस में लड़ते हुए, अब तुम तीसरी जंग की तैयारी कर रहे हो. इन्होंने कहा कि हम पुराने मुजाहिदीन से मिल करके अब दोबारा जंग करेंगे. उन्होंने मेरा कोई जवाब नहीं दिया. मैंने कहा چې تاسو سره یو لار دا هم شته چې د امریکای په خبرو لاړ شئ. کچره تاسو په هواد کې جمهوریت راشي نو تاسو به ډېر شمیره کې وای او تاسو به حکومت ملاوي شي. 2 میاشتې وروسته جواب راځي لګي واوري ډېر مهم دی. وای مونږ فیصله کړې ده چې مونږ یو کېګو او جګړه وکړو او ان شاء الله مونږ به دغه جنگ ګټو. ایجنډے پر عمل کریں. जब जमहूरियत होगी तो हुकूमत आपकी होगी, आप अक्सरियत पे हो. अपनी तकदीर का फैसला, मुस्तकबिल का फैसला आप खुद करेंगे. 2 माह के बाद फैसला आता है, हुक्म जवाब आता है. जरा सुनिएगा, गौर कीजिएगा. कहते हैं कि हमने फैसला किया है कि हम मुत्तहिद होकर लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हम जीतेंगे. अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हारे दुश्मन खा कितने ही ताकतवर हों, बड़े हों, अगर तुम साबित कदम हो तो वो पीठ फेर फेर के भाग जाएंगे. ये अल्लाह के अल्फाज हैं. ये मुल्ला उमर ने दोहराए थे. ځکه چې الله وایي تاسو دښمن په تاسو څومره هم زور وروي او تاسو د هغه په مقابله کې ثابت قدم وای نو هم تاسو به بریالي وای او دښمن به متختی. د الله دغه فرمان مولا عمر راته وویل او بل یې راته دا هم وویل چې موږ د خپل غیرت د اجازه نه راکوي چې زموږ په خوره دی زموږ دښمن قابض وي او موږ د هغوی لاندې ژوند کوو. کله هم نشو کولای موږ به د امریکای یو تن د خپل خورې نه وباسو. دریم یې راته دا وویل چې موږ افسوس کوو چې پاکستان زموږ د دښمن سره ملګری دی او زموږ په ضد جنگيږي، خو بیا هم موږ پاکستان خپل دښمن نه ګڼو. دا زموږ ملګری دی او ملګری به مو وي، ولې زموږ د یو بل سره د سلامتۍ تقاضې تړل شوي دي. کچېرې موږ بیل شو نو د حزب پاتې نشو. دا د مولا عمر جواب وو او تاسو وکتل چې د هغوی هر خبره ټکی په ټکی رښتیا شوه. هغوی ګټلې ده او امریکای بیللې ده. हमें दुख है कि पाकिस्तान हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर आज हमारे खिलाफ जंग कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं समझते. वो हमारा दोस्त है और दोस्त रहेगा, इसलिए कि उसकी और हमारी सलामती के तकाजे एक दूसरे से मिले हुए हैं. हम अलग होके किसी काबिल भी नहीं रहेंगे. ये मुल्ला उमर का जवाब था और आपने देखा कि लफ्ज़ बलफ्ज़ जो कुछ कहा सही हुआ है. वो जीते हैं, अमेरिका हार गया है.